امریکا ته د ولسمشر غني سفر او د پاکستان سخته وارخطایي. پاکستان ولې وارخطا شوی دی؟ تازه محمودقریشي څه ویلي دي؟ جزئیات په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. محمودقریشي وایي امریکا ته د ولسمشر غني په سفر کې باید پاکستان د افغانستان د نامنیو مسؤل ونه ګڼل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمودقریشي ویلي دي چې کابل باید پر پاکستان باندې د تورونو د لګولو لړۍ بند کړي او په وینا یې باید په افغانستان کې د نامنیو مسؤلیت په پاکستان وانه چول شي. د امریکا متحده ایالاتو ته د افغانستان د ولسمشر اشرف غني پر روان سفر کې ښایي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې د رول په نه لوبولو مسؤل وګڼل شي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په پوره اندازه ملامت شوي یو، موږ مسؤلیت نه اخلو. ښاغلي قریشي د دوشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان په دوه اړخیزه غونډه کې وویل هغوی ته غني او مل پلاوي ته بخت او د ښه لیدنې کتنې هیله کوم، خو پرېږدئ چې مخکې له مخکې ووایم چې که واشنګټن ته د تللو هدف د افغانستان سولې د ټولو نیمګړتیاوو او نه پرمختګ په وجه پاکستان د مسؤل ګڼلو او ملامتولو د نوې لوبې پیل وي، دا سفر به هیڅ مرسته ونه کړي. تمه ده چې جمهور رئیس غني په راتلونکو ورځو کې امریکا ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان مشارکت ګډ مسؤلیت وګاڼه او ویل چې اسلام آباد په دې بهیر کې خپله ونډه په صادقانه او مخلصانه توګه ترسره کړې ده. هغه ویل چې دا په افغانانو پورې اړه لري چې د خپل هیواد د پرمختګ په هکله تصمیم ونیسي او هغوی د دې کار د کولو توان پیدا کړي. ښاغلي غني څه وخت مخکې د جرمني د شپیګل ورځپاڼې سره په مرکه کې پاکستان د طالبانو څخه په سیستماتیک ملاتړ تورن کړ او ویل چې طالبان له پاکستان څخه مالی او لوژستیکي ملاتړ ترلاسه کوي او په همغه هیواد کې جلب و جذب کیږي. خو پاکستان تل دغه تورونه رد کړي او ښاغلي قریشي په وینا اسلام آباد په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو لپاره بې دریغه هڅه کړې ده. د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوحې تړون له لاسلیک وروسته د دغې لاسته راوړنې امتیاز د پاکستان حکومت ځان ته ځانګړی کړ او ویل چې پاکستان د خپل نفوذ نه په استفادې طالبان د خبرو میز ته راوستل. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ.